په دنیا کې لوی سرمایه هغه عفت او پاکدامني ده. علماء دې ته تاج وایي د عزت او د شرافت. او سلف به چې کله وفات کېدل د هغې ډېره توجه او فکر د نجات دپاره په دې باندې و چې شکر د عفت او پاکدامني را پکې ده او بد عملین یې نه دي کړي. الله رب العزت به په دې باندې موږ ته نجات راکوي. ځکه دا عفت د لاسه ورکول دا د الله قرب د لاسه ورکول دي، او عفت او پاکدامني د لاسه ورکول جنت د لاسه ورکول دي. ابو هريره فرمایي چې محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من یضمن لی ما بین لحیه وما بین فرجیه، څوک دی چې ما ته د دو خبرو ضمانت راکړي نو ضمنت له الجنه، زه به د جنت ضمانت دې ته ورکوم. یو د هغې نه د خپلې ژبې حفاظت او ساتنه کول، او دویم د هغې نه د خپل عورت ساتنه کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم ضمانتونه ډېر نه دي ورکړي، ولیکن مؤمن ته یې ویلي چې دوه کارونه وکړه په ژوند او زندګۍ کې، د خپلې ژبې حفاظت او ساتنه کوه او د خپل عورت ساتنه کوه، په ما د جنت شه او زه تعالی د جنت ضمانت درکوم. مؤمنانو دا ضمانت حقیقي دی او دا د محمد صلی الله علیه وسلم ضمانت دی. هغه چې یوه خبره وکړي هغه صادق المصدوق دی، هغه هېڅکله نشي دروغ کېدلی. که غواړي چې د قیامت په ورځ سرلوړی اوسې او اوچته غړۍ ولري او ډېر په خوشحالۍ باندې اوسې، نو د هغې دپاره مخکې د هغې نه د محمد صلی الله علیه وسلم ضمانت تیار کا. مؤمنانو عفت پاکدامني دا تاج دی، او دا هغه څه دي چې اولنی چې آدم علیه السلام دنیا ته راکته کېده، اولنی وحی ورته په دې باندې کړې وه چې د خپل عورت او د فرج ساتنه وکړه. ابو ادریس الخولانی رحمه الله فرمایي جامع العلوم والحکم د اثر راوړی وی اول ما اوحی الى آدم، وی اولنی وحی چې آدم علیه السلام ته وشه چې کله دنیا ته راکته کېده، وی دا یې ورته ویلي چې خپل فرج دې په حرامو کې مږده. هغه ځای چې شریعت ته اجازه نه درکړې، په هغه ځای کې خپل عورت او فرج مه استعمالوه. مؤمنانو تاسو زموږ دین وګورئ، اسلام وګورئ چې په عفت او پاکدامنۍ کې څومره خیرونه بیان کړي دي او څومره فایدې بیان کړي دي چې انسان ته په جنت ملاویږي، عزت ملاویږي، باچهي ورته ملاویږي، او دا انسان به هېڅکله د ناکامۍ سره نه مخ کېږي، دا به کامیاب انسان وي. د قیامت هغه سخته ورځ چې 50,000 کاله ورځ ده، په دغه ورځ کې دغه خلک د نجات والا دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې فرمایي 7 یذلهم الله، وقسمه خلک دي چې الله به د عرش د سوري لاندې کې چې لا ظل الا ظله، نور سوري به نه وي سوا د دغه سوري نه. یو د هغې نه رسول الله فرمایي هغه سړی دی چې رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال انی اخاف الله. یو د هغې نه هغه سړی دی چې د ګناه ټول اسباب دې ته مهیئ، د فحش او د بېحیي اسباب ورته مهیئ، او هېڅ مانع نه وي. په دغه وخت کې دا وایي چې انی اخاف الله، زه د الله نه یریږم. دا به د قیامت په ورځ په ډېر عزتمن مکان کې ناستي، ولې دی په دنیا کې د عزت او د پاکدامنۍ ژوند زندګي تېره کړې. دی خپل عورت په حرامو کې نه دی ایښی، دی خپل عورت په حرامو کې نه دی استعمال کړی، دی ګنده تعلقات او ګنده رابطې نه درلودلې. دا پاک سړی دی او دا حبیب سړی دی، لایق د دې دی چې د قیامت په ورځ په اوچت ځای باندې کښېني، لایق د دې دی چې د قیامت په ورځ د دې سړي اکرام وشي، سره د خواهشاتو نه، سره د نفس د غوښتلو نه دی خپل ځان عفیف او پاکدامن ایستلی دی. د دې وجې نه دا لایق دی چې د قیامت په ورځ د دې شخص اکرام وشي او عزت وشي. مؤمنانو دا ګناه خطري ګناه ده.
سلب به د دې نه ډېر ایرېدل، حتی چې سجده کې به د دې دپاره دعاګانې غوښتلې. وایي ابو هریره هم یوه ورځ سجده باندې و، یو راوي وایي چې ما د هغې نه دا دعا واورېدله چې تعوذ یې غوښته د زنا نه او د غلا نه او د کفر نه. ابو هریره هم په شان د شخصیت هغه څوک چې ټول دین یې موږ ته رانقل کړی دی، وایي هغه په سجده کې یتعوذ من الزنا والسرقه والکفر د دې دریو ګناهونو نه پناه غوښتله. وایي ما ورته ویلي چې ابو هریره ته عالم دیندار او صالح او نیک عمل او عمر هم دې ختم دی او په دې وخت کې د زنا نه پناهي غواړې او د غلا نه پناهي غواړې او د کفر نه پناهي غواړې. وایي هغې راته ویلې څوک دی چې د شیطان نه په امن کې دی؟ آیا شیطان تر اوسه پورې جمدی نه دی؟ شیطان جمدی دی، خلکو ته وسوسې اچوي او خلک خرابوي او مصرف القلوب اوس هم جمدی دی، د انسانانو زړونه اړی راړی داسې نه چې اوس په اطاعت کې مو تابعدارۍ کې مو زړه مې بل طرف ته واوړي. مؤمنانو ابو هریره و چې د دې ګناه نه پناه غواړي د زنا نه، خو دې نه معلومیږي چې دا خطري ګناه ده او محمد صلی الله علیه وسلم موږ ته دا مخکې ویلي چې ګوره دا خطري ګناه ده او ضرري ګناه ده او غټه فتنه ده. په فتنو کې باید د دې نه ځان وساتئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما تركت من بعد فتنه اضر على الرجال من النساء. وما تخبل ځان رست چې لوی فتنه پرې خستلې د سړو لپاره هغه زنانه دي. مؤمنانو ډېر خلک دې تباه کړل، ډېر خلک د هلاکت او بېدینۍ کندې ته واړتول او ډېر خلک د محارمو سره او بېدینانو سره د دې د ګناه سره مله دي او د دې سره نور هم ډېر بېشماره ګناهونه راجمع کېږي. او مؤمن هغه دی چې ځان عفیف وساتي. مؤمنانو د عفت دپاره خواري وکړي خو جنت هم پکار وي، د عفت دپاره خواري وکړي خو د هر سور هم پکار وي، د عفت دپاره خواري وکړي خو کامیابي هم پکار وي، د عفت دپاره خواري وکړي خو چېرته د الله رضایت او خوشحالي هم پکار وي، د عفت دپاره خواري وکړي خو د قیامت په ورځ سرلوړي عزتمن اوسئ، د عفت دپاره خواري وکړي چې بچي او اهل هم عفیف او دیندار او صالح او نیک عمله جوړ شي. مؤمنانو دا خبره شروع چې عفت انسان کې څنګه راځي. اسباب النجات من الزنا، یو سړی څنګه د زنا نه بچ کېږي، د هغې اسباب به څه وي، لارې وسایل به څه وي. د هغې دپاره ډېرې لارې دي. مؤمنانو په نن یو څو ذکر کوو چې الله رب العزت موږ ته په سورت یوسف کې 15 لارې د دې زنا او د دې نه د بچاو ښودلې دي چې انسان د دې نه بچ کېږي. یوسف علیه السلام په یو کور کې اوسېده. مؤمنانو د عزیز مصر په کور کې الله رب عزت ځواني ورکړې وه او د ځوانۍ سره ښایست ورکړی و. د هغې یوسف علیه السلام نه په ځوانۍ کې مطالبه شوې وه او الله رب عزت دغه یوسف علیه السلام بچ کړی. مؤمنانو د یوسف علیه السلام بچ کېدل ډېر عجیبه دي، ډېر تعجبي دي، ځکه چې د دې ګناه 100% ټول امکانات موجود دي. په یوسف علیه السلام ډېر کمال کړی چې د دې ګناه نه بچ شوی دی. ولې تاسو وګورئ مؤمنانو، یوسف علیه السلام ځوان دی، په شبابیت کې دی، په ځوانۍ کې د انسان خواهش ډېر وي په نسبت سره بوډاوالي. ثانیاً یوسف علیه السلام زوجه او بیبي نه لري. هغه سړی چې ښځه ولري، زوجه ولري، بیبي ولري، د هغې خواهش کم وي په نسبت سره هغه چا ته چې خواهش ونه لري. دریم دا د مؤمنانو یوسف علیه السلام په بیت الملک کې اوسیږي، د باچا په کور کې خوراکونه ښه دي. هغه څوک چې خوراکونه کمزوري، خواهشات کمزوري، په نسبت سره هغه څوک چې خوراکونه ښه دي، دارنګې غوښې خوري، پلاونه خوري او قسم قسم خوراکونه خوري. بل وجه مؤمنانو هغه د یوسف علیه السلام چې ډېر کمال د عفت کړی دی. یوسف علیه السلام مسافر دی، په مسافرۍ کې ژوند او زندگی دی، په اقامت کې ډېر ښه دی. یو سړی ګناه نشي کولی ځکه د کلي و علاقې د خلکو نه شرمېږي. او یوسف علیه السلام په نابلده علاقه کې دی. بل دا د مؤمنانو چې یوسف علیه السلام غلام دی، حر نه دی. په هغه زمانه کې احرارو خلکو زناونه نه کول، د غلامانو د خلکو به کول، خو لیکن یوسف علیه السلام سره د هغې نه هم کمال کړی دی. بل دا د مؤمنانو یوسف علیه السلام د دې زنانه د ملکیت لاندې دی، د هغې د لاندې اوسېږي، د هغې د امر تابع دی، د هغې سید او مالکه ده دا زنانه، هغه دې مطالبه کوي. بل دا دی چې دا زنانه ذات و جمال او منصب والا ده. بل دا دی چې د زنانه مطالبه ده، د سړي مطالبه نه ده. او بل دا دی چې اعلاق الابواب دي، ټولې دروازې بندې دي،
ولیکن یوسف علی السلام په دغه ځای کې د داسې معصیت او د ګناه نه خلاصېږي. دا ولې خلاصېږي؟ ځکه په یوسف علی السلام کې څو کمالات او څو کارونه کړي د دې معصیت او د ګناه په باره کې یو څو مبررات دي چې کله یو انسان کې دغه راشي د دغه سي تنگ زینب د دغه معصیت او د دغه ګناه نه خلاصېږي چې دروازه بند ده، ټول لارې بند دي، ټول امکانات او وسایل او اسباب برابر دي، ولیکن یوسف علی السلام بهم د دې ګناه نه وروته دي. او کله چې د دې ګناه نه وروته د دې نه بعد الله رب العزت یوسف علی السلام ته د مصر بچي سپاري. ولی ځکه دا د عفت کمال دی، دا د پاک دامنۍ کمال دی. یوسف علی السلام چیرته په دې کې واقع شوی وي هیڅ کله به د مصر بچي نه ولیدلی، هیڅ کله به دا عزت هغه ته نه میلاو. په بعض واقعاتو کې مرضی چې به وروسته د دغه زنانه سره نکاح کړی د اسرایلی واقعات دي، ولیکن یوسف علی السلام کمال کړي. څومره چې کمال او چتوي، څومره چې صبر ډیر وي، هغه نتیجه او فائدہ او ګټه ډیر وي. د یوسف علی السلام کمال. یوسف علی السلام د دې ګناه نه بچ شوی او د دې ګناه نه چې بچ کیږي د هغه اسباب او وسایل. مؤمنانو اول سبب په دې واقعه او قصه کې چې الله مونږ ته ذکر کړي چې انسان په بچ کیږي هغه اجتناب البيوت، ساتل د کورونو، من الشباب د ځوانانو نه. باید چې په کورونو کې د زنانو سره ځوانان وزي راونه وزي. یوسف علی السلام چې دې ګناه ته دعوت کړو دغه وجه داوا، بلکې کله چې یوسف علی السلام عزیز مصر واغست وقال الذي اشتراه من مصر، وای هغه سړي چې اغست خپل خزه ته ویلې چې د دې عزت او قدر کوه. یوسف علی السلام دې ولې راګیرې دغه وجه داوا چې دلته د ځوانو په دې کور کې وسیده. کله چې په دې کور کې وسیده د زنانه تعلق او رابطه د سر پیدا شي. نن چې خپل خپلوان دې کور ته راځي او ازادي ده، ماما زوی راځي او کاکا زوی راځي او خپل خپلوان راځي وزي او نوزي او هیڅ مشکل نشته، نه ختمن به دا ګناه واقع کی. کله چې دا دروازه د ازادۍ بند کړي شي، خپل خپلوان دا بند کړي شي، ځوانان او سپینګيري بند کړي شي، په مړی کې، په خادۍ کې، په غدارګي، په نورو خوشالانو کې هیڅ کله به دا ګناه نه واقع کی. نن ازادي د کورونو کې تاسو وګورئ مؤمنانو، نن چې په یو کور کې واده وي هغه کور ته خیسته او ډولي جنکی راغلی وي چې یو پلار او ورور 20 کاله بند ساتلی وي چې د چا نظر هم پې نه لګېدلی. او نن د ګاونډي کور ته لاړه دغه ځوانان وزي، هغه ځوانان چې میکاپونه یې کړي، ګیرې خریلي او مختلف فیشنونه یې پکې جوړ کړي او دارنګې ډولي جامې کړي او ګریوانونه شکولي او مټې رابډ وهلې وي. دا چې په دې کور کې وزي راوزي او د دغه جنکو سره سترګې لګېږي، دارنګې د دې نه وروسته څه جوړېږي؟ تعلقات او روابط جوړېږي. اول به دا دروازه بنده کړي. یوسف علیه السلام په دې کې ولې راګیر چې دا ګناه پې وکړي؟ عزیز مصر ښځه وجه دا وه چې د دې خاوند دا یوسف علیه السلام راوستی و. خو یوسف علیه السلام ته حدود ټاکلي وو چې ته به دې کور ته نه نوځې، د دې زنانه سره به خبرې نه کې، د دې سره به رویت او لیدل نه کې، هېڅ کله به دا مطالبه نه واقع شوې. نن چې مطالبې واقع کېږي، نن چې عزتونه لوټ کېږي، نن زما او ستا په کور کې ازادي ده. باید چې دا ازادۍ باندې کو. ډېر خلکو په دې خبرو اوس ذهن نه خلاصېږي چې دا مولوي صاحبان څه وایي، خو کله چې ورته شرم واوړي بیا د دې خبرو فکر ورته راشي چې دا خبرې حقیقت دي او رښتیا دي. دا ازادۍ په دې کورونو کې بندې کړي، په ودونو کې بندې کړي، په مړو کې بندې کړي. دې کور ته ډېر قسمه ښځې راغلي وي، دا ټول د دې خپلوانې نه دي، بلکې حجاب، پرده، ستر دې مراعات کړی شي، دې کور ته دې وتل او نوتل بند کړی شي او داسې آزاد کورونو ته خپل اهل او بچي خپل عزتونه مه لېږئ چې سبا له تصویران راوځي او سبا له ویډیوګانې راوځي او بیا پکې شرمېږي. هغه کورونه چې آزاد وي، تاسو یې پېژنئ، په کلي ماحول کې ازادي پکې ده، ځوانان او بوډاګان او سپین ږیري پکې ګډ وډ ګرځي. د داسې کورونو نه پرهېز وکړئ، دلته خپل اهل او عزتونه مه لېږئ، د دې دپاره چې عزت هم لوټ نه شي. یوسف علیه السلام چې د دې نه بچ کېدو د هغې دپاره یوه لار دا وه چې حجاب وي، دروازې وي او دارنګې نوتل نه وي او ازادي نه وي. ځکه زمونږ نبي وایي چې ایاکم والدخول علی النساء، ځان وساتئ د داخلېدلو نه په زنانو باندې، زنانو ته مه داخلېږئ.
یو صحابي وی یا رسول الله ارایت الهم ما ته د خپلوانو خبر راکا چې خپلوان دي کور ته راځي. رسول الله ورته چې الهم الموت، خپلوانو نه به داسې ځان ساتي لکه څنګه چې یو سړی د مرګ نه ځان ساتي، داسې جدا به دې ګرځي. مؤمنانو دلته مبررات نه چلیږي چې دا مې په زوی ولی نیولې او دا مې خپلوان دی او دا مې ورور دی، دا مبررات او نیک نیت دلته نه چلیږي. عزیز مصر هم داسې ویلو چې عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید یوسف علیه السلام من ته پیدا راکړي او یې په بچی ولی باندې ونیسو. نیک نیت کړو ولیکن دغه مبررات به نه چلیږي. دا مې قریب دی، دا سړی بزرګ دی او دا دیندار دی او دا زما عزت نه لري او زما عزت ته نه ورنږدې کېږي. باید د دې مبررات او معمولی بانو باندې یو سړی ازادي په کور کې اختیار نه کړي. هر چا حدود ورته معلوم کړي، هر چا ته عقل وښایي، خپل لور او اهل ته عقل وښایي، خپل بچو ته دین او عفت او عقل وښایي چې بچی د چا کور ته مه نوځه، که چېرته د چا سره کار وي حدود شته، دیرې شته، جدا ځایونه شته، هلته ورسره خپل حاجت او ضرورت پوره کړه. ولیکن زمونږ په ماحول کې ځان ته مسلمانان وایو خو لیکن د اسلام یو حکم په ځان باندې نه تطبیق. دا د اسلام حکم دی چې حدود سره وپېژنئ، پولیس سره وپېژنئ، خو د الله د حدودو نه واوړېدئ. الله وایي دا خلک ظالمان دي، داسې خلک نه کامیابېږي. باید چې مؤمن دلته ډېر احتیاط وکړي او ډېر فکر وکړي او سوچ وکړي او د دې معصیت او د دې ګناه نه ځان بچي. یوسف علیه السلام نه مراوده شوه، وراودته التي هو في بيتها، هغه چا چې مراوده کړو چې دای په کور کې ته یو څوک کور ته راولې، کور ته نه باسي، نه ختمن به مطالبه کی، هر ورځ به دا आवाज کیږي چې وقالت هيت لك، زما خواته راش. ته چې نن ازادي په کور کې اختیار کړې ده، حدود نشته، حجاب نشته، پرده نشته او ستر نشته او مطلق ازادي ده. جنیم زړوکې او پړونه په ولې باندې راشولې ده، غټ ګریوان ښکاری او الک مرته ګریوان شکولې ده او مټي وته را بډ وهلې دي او سرخی می استعمال کړي او دانګ سترګم توري کړي او نور پودري په ځان باندې استعمال کړي. هر ورځ بستا په کور کې دا ناره کیږي وقالت هيت لك، زما خاطر راش. چیرته پابندی ونه لګوي په کورونه کې، خپل اهل ته اسلامي تربیه ورنه کوي، اسلامي حجاب ورته ونه خایي، اسلامي حدود ورته ونه خایي، سبا له ټول عمر جون زندگی په ذلت کې تیروي. مؤمنانو د حدود پابندي وکړي، د الله نه ویریږي، د الله حکمونه ومني. کنه یو ورځ روانه ده، د هر حکم محاسبه تاسو سره کیږي. په دې ودونو کې احتیاط وکړي. نن چې د ټول کلی زنانه په جنج او ډولۍ کې زی، دا ولې زی؟ دا د چا لور ده او د چا ښځه ده او د چا خور ده. ای چا دې پوښتنه وکړه چې ته دې ګاډي ته ښه دی، دا سړی ستا څوک دی، دا خلک ستا څوک دي چې تا پلاني ځای د چکر والی او بېرته رالی د دې ډولۍ؟ د خپل اهل کورنۍ نه تپوس وکړه. نن چې په دې ودونو کې دا ګاډي دی او زنانه دی او دا چمبي دی او سندري دي، دا ولې دي؟ خو زما ستا ازادي ده او زما ستا بې غیرتوب دی او زما ستا د اسلام د حدودو ساتنه نه ده او اسلام احکامات وردېدل نه دي. چېرته ما ورته د اسلام پولې او حدود پېژندلې وې، هېڅکله به هم دا کار نه وی کړی.